السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. که درمنو ملګرو ټیچ ټیکنیکس چینل ته په خیر راغلاست. سمې الله عبید یم. نن به زموږ ستاسې پنځم درس د مایکروسافټ ورډ پروګرام موږ او تاسې به راسو کمپیوټر کې به ورډ پروګرام راخلاص کړو. کله چې مو ورډ پروګرام راخلاص کړئ نو موږ او تاسې به فرینټ ته راسو. زموږ او تاسې د نن ورځې درس موضوع به فرینټ وي. لومړی به کمپیوټر کې یو څه خط ولیکو تر څو پورې بیا د فرینټ تنظیمات ورباندې ترسره کړو. خط مو ولیکئ. اوس راځو موږ او تاسې فایل ته راځو. په فایل کې فرینټ ته راځو او فرینټ کې موږ او تاسې د خپل ډاکومنټ د پرینټ تنظیمات ترسره کولی شو. لومړي سر کې دلته موږ ته راځي کاپیز. دلته موږ او تاسې کولی شو چې د کافیانو شمېر ورکړو چې څو کافیان یې وځي. یعنې زموږ له ډاکومنټ څخه فرض کړئ زموږ ډاکومنټ 10 صفحې دی نو که دلته زه ورته 2 ورکړم نو دا 10 صفحې به 2 وارې چاپېږي. یعنې ټولې به موږ تاسې ته مجموعه 60 صفحې ووځي. یو وارې به 10 صفحې چاپ شي او دوهم وارې به بیا 10 صفحې راته چاپ شي. هر څونه صفحې چې تاسو ورکوئ هر څونه کافیان یې نو تاسو دلته د کافیانو شمېره ورته انتخاب کړئ او بیا د پرینټ پر بټن باندې کلیک وکړئ. که د کلیک کولو سره سم به تاسو ته هماغومره کافیان یې څومره چې تاسو خوښ وي هغونه به پرینټ شي. لاندې موږ تاسو د پرینټر نوم ورته انتخابولی شو. زموږ تاسو د کمپیوټر سره چې هر څومره پرینټران وصل وي نو د هغو ټولو نومونه به دلته تاسو ته په دې لیست کې ښکاره کېږي. هر پرینټر سره چې تاسو غواړئ چاپ ترسره کړئ نو هغه پرینټر ورته انتخاب کړئ. اوس به چاپ له همغه پرینټر سره ترسره کېږي. یعنې کوم پرینټر چې تاسو د کمپیوټر سره وصل وي نو هغه ورته انتخاب کړئ. پرینټ آل پیج ته راځو. دلته موږ تاسو کولی شو د صفحو نور تنظیمات هم ترسره کړو. لومړی کې راځي پرینټ آل پیج. که چیرې دا انتخاب وي نو بیا به مکمل ټولې صفحې موږ تاسو ته چاپېږي. او که پرینټ سلیکشن انتخاب وي نو بیا یوازې انتخاب شوی صفحه. فرض کړئ زه راځم دلته یو پاراګراف انتخابوم. اوس کنټرول فی بټن وهم تر څو پرینټ ته ورسم. دلته اوس موږ تاسو پرینټ سلیکشن انتخابوو. کله چې پرینټ سلیکشن انتخاب کړو اوس به یوازې همغه یو پاراګراف چې موږ تاسو انتخاب کړی وو همغه به یوازې راته چاپېږي. پرینټ کرنټ پیج موجوده صفحه دې چاپ شي. دا کومه صفحه کې چې موږ تاسو کلیک کړی د کار په کلیک کوو نو یوازې همدغه صفحه به چاپېږي او نورې صفحې به نه راته چاپېږي. کاستوم پرینټ. کاستوم پرینټ کې موږ تاسو کولی شو په خپله خوښه د صفحو شمېره ورکړو. فرض کړه زه دلته راځم د صفحو شمېره ورکوم او 4مه صفحه دې چاپ شي. بیا به کامه کښېږدو بیا ورته وایم چې 9مه صفحه دې چاپ شي. نو اوس به موږ تاسو ته یوازې له خپل ډاکومنټ څخه 4مه او 9مه صفحه چاپېږي. نورې صفحې به نه چاپېږي. دا کامه یې د او په معنا سره ده یعنې 4مه او 9مه صفحه دې راته چاپ شي. او که چیرې موږ غواړو چې جریان ورکړو نو موږ تاسو وایو له 4 څخه تر 9 پورې صفحې دې چاپ شي. نو بیا موږ تاسو د هایفن علامه یا د منفي علامه به ورته ورکړو. کله چې موږ تاسو دا علامه ورکړو نو اوس دا معنا چې له 4 څخه نیولې تر 9 پورې د صفحې دې ټولې ماته چاپ شي. پرینټ ون سایډ. دلته موږ تاسو کولی شو د صفحې لپاره طرفونه انتخاب کړو. که چیرې پرینټ ون سایډ انتخاب وي نو یوازې چاپ پر یوه ورقه کېږي. او که مینولي پرینټ آن بوث سایډ انتخاب وي نو بیا به زموږ تاسې د چاپ پر دواړو ورقو باندې کېږي. البته چې یوه خبره مو باید په یاد کړي چې دا نو پرینټر سره هم تړاو لري. کوم پرینټر چې پر دواړو خواو چاپ کولی شي د هغه پرینټر لپاره بیا موږ باید دا انتخاب کړو. کوم پرینټر چې پر دواړو خواو چاپ نشي کولی که هر څو موږ ورته وایو چې پر دواړو خواو دې چاپ وشي خو بیا پر یوه خوا چاپ کېږي او پر دواړو خواو چاپ نشي کولی. کولیټر او انکولیټر کې موږ تاسو کولی شو دا ډاکومنټ منظم شکل چاپ کړو یا غیر منظم. که چیرې کولیټر انتخاب وي نو فرض کړئ زموږ ډاکومنټ 10 صفحې دی نو یو وارې 10 صفحې وځي. دوهم وار بیا 10 صفحې وځي. درېیم وار بیا له یو څخه تر 10 صفحې پورې ټولې وځي. او که چیرې انکولیټر انتخاب وي نو یو وار د اولې صفحې څخه یوه کاپي 2 کاپي 3 کاپیانې وځي. بیا له دوهمې صفحې څخه همدغسې بیا درېیمې صفحې څخه اخر کې له 10مې صفحې څخه یوه و 2 و 3 هر څو کاپیانې شي هغه ځینې وځي. نو دا بیا انکولیټر د غیر منظم ده او کولیټر بیا په منظم شکل سره چاپېږي. اورینټیشن کې موږ تاسو کولی شو دا ورته انتخاب کړو چې څنګه چاپ دې راته وشي. موږ تاسو انتخابوو یو پورټریټ شکل. د پورټریټ شکل په جګواله سره به زموږ تاسو پر صفحه باندې لیکنه کېږي او بل یې لینډسکیپ شکل. د لینډسکیپ شکل به تاسو ته معلومیږي. زموږ تاسو ورقه به په ساره باندې چاپېږي او د ورقې پر ساره باندې موږ تاسو ته چاپ کېږي. هر رقم چې مو خوښ نو همغه ډول به ورته انتخاب کړئ. له هغه وروسته موږ تاسو دلته کولی شو د ورقې ډول انتخاب کړو چې پر کوم ډول ورقه باندې موږ چاپ کوو نو تاسو به راسئ. دلته د ورقو ډولونه درکول شوي دي. هره ورقه چې تاسو پرینټر ته وراچولې او په پرینټر کې موجوده وه نو تاسو به صرف هغه ورقه انتخاب کړئ. زه راځم فرض کړه دغه A4 ورقه انتخابوم. که زه A4 ورقه انتخاب کړم زما د کمپیوټر چاپ پر A4 ورقه باندې کېږي او همغه اندازه باندې به راته چاپېږي. نو که مو چیرې دا ډیزاین اوس خوښ بل ډیزاین فرض کړئ A4 انتخابوئ نو بیا پر A4 ورقه باندې چاپ درته ترسره کېږي. په مرجن کې موږ تاسو کولی شو د ورقې د خالي ساحې تنظیمات ترسره کړو. مرجن موږ تاسو وویل چې د ورقې دغه ساحې ته ویل کېږي کومه ساحه کې چې خط نه لیکل کېږي. نو موږ تاسو دا انتخاب کړی ده. که چیرې زه نیرو ورته کلیک کړم نو بیا په داسې شکل سره او که فرض کړئ زه راسم نارمل کلیک کړم او نارمل بیا په داسې شکل سره ورقې کې به ډېر ځای خالي پاتېږي. څومره چې تاسو خوښ وه نو همغه اندازه باندې یې کلیک کړئ. په هغه اندازه باندې به په ورقې کې د مرجن ساحه درته په خالي فاده خط باندې کې لیکل کېږي او په نورو ساحو کې به ولیکل شي. زه نارمل ورباندې کلیک کوم عادي حالت اوس په دې حالت کې ماته ورقه چاپېږي. پیج پر شیټ کې موږ تاسو کولی شو انتخاب کړو چې د څو ورقو خط دی
پر څو ورقو باندې راته چاپ شي. فرض کړئ زه راځم دا انتخابوم نو لومړی یوه ورقه ده د ورډ پروګرام یوه ورقه به د کاغذ هم پر یوه ورقه باندې چاپېږي او که چیرې 2 پیج پر شیټ ورته انتخاب کړو نو بیا به د ورډ پروګرام 2 ورقې خط د کاغذ پر یوه ورقه باندې راته چاپېږي. که چیرې 4 صفحې انتخاب کړي همداسې ان تر 14 صفحې پورې. که چیرې 14 صفحې انتخاب وي نو د مایکروسافټ ورډ پروګرام د 14 صفحو خط به د چاپ په وخت کې پر یوه ورقه باندې صرف تاسو ته پرنټېږي. د پرنټ تنظیمات همدومره وو. راځو د شیر ته. په شیر کې موږ تاسو کولی شو د خپل ډاکومنټ له بل چا سره له دغو مختلفو لارو څخه شریک کړو. که د ایمیل له لارې یا له کومې بلې لارې نو ته کولی شې د خپل ډاکومنټ له بل چا سره شریک کړي او بل چا ته واستوي. ایکسپورټ کې موږ تاسو کولی شو ډاکومنټ په مختلفو ډولو باندې سره ثبت کړو چې دا دومره ډولونه نه دي ځکه په سیو کې موږ تاسو ډولونه ویلي وو. دلته یوازې پی ډي اف او ایکس پی ایس ډولونه دي او په سیو کې موږ تاسو ویلي چې مختلف ډولونه دي همدغه پی ډي اف او ایکس پی ایس په شمول باندې. تاسو کولی شئ هغلته هم ثبت کړئ. که هغلته نه وي دلته هم تاسو کولی شئ په دغو ډولو سره ثبت کړئ. په کلوز کې موږ کولی شو خلاص شوی ډاکومنټ ثبت کړو. کله چې موږ تاسو کلوز ورباندې کلیک کړو نو اوس موږ تاسو خلاص شوی ډاکومنټ بندیږي او د ورډ پروګرام که تاسو وینئ د ورډ پروګرام خپله پر خپل ځای باندې پاتې ده یوازې ډاکومنټ بند شو. کوم وخت چې موږ تاسو راسو له دې ضرب څخه استفاده کوو نو بیا ټول د ورډ پروګرام بندیږي. ولې که چیرې موږ راسو دلته او کلوز ورته کلیک کړو په کلوز کې یوازې راخلاص شوی ډاکومنټ بند شو د ورډ پروګرام پر هماغه ځای خلاص پاتې ده چې موږ کولی شو بېرته استفاده ځینې وکړو یا نیو ډاکومنټ پکښې کې راخلاص کړو او یا اوپن پکښې کې راخلاص کړو. په اکاونټ کې موږ تاسو کولی شئ د مایکروسافټ ورډ کمپنۍ سره یو اکاونټ جوړ کړو تر څو پر هغوی سره موږ وصل شو او اپډیټونه یې وخت په وخت راشي. همدارنګه موږ کولی شو د خپل ورډ په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو او یا اپډیټ چې کوم اپډیټونه چې ستا په کار نو هغه اپډیټولی هم چې د مایکروسافټ ورډ پروګرام په اړه کې د کوم څه اپډیټ پکار وي نو هغه اپډیټونه هم دلته ته کولی شې. او همدارنګه د دې ورډ پروګرام د صفحې رنګ هم ورته بدلولی شئ کوم رقم چې دې خوښ شي. اوس فرض کړئ زه کلیک کوم بیا به د صفحې رنګ داسې وي. که دې نه خوښ کلرفول ته یې واړوئ یا وایټ ته واړوئ بېرته به ستاسو صفحې رنګ دغسې عادي حالت ته راشي. نو موږ دلته اکاونټ جوړولی شو مایکروسافټ ورډ پروګرام اپډیټولی شو. همدارنګه د مایکروسافټ ورډ پروګرام په اړه باندې معلومات ترلاسه کولی شو. فیډبک کې موږ تاسو د مایکروسافټ ورډ کمپنۍ سره خپل نظریات شریکولی شو. دلته که چیرې غواړئ دوی سره نظر شریک نو دې لارې موږ تاسو نظر شریکولی شو. لومړی نظر دا دی چې زما یو څه خوښ شو د اساس په نوي اپډیټ کې مې یو څه خوښ دي او دوهم نظر دا دی چې موږ د اساس په اپډیټ کې څه نه دي خوښ او دریم نظر بیا داسې دی چې زه ستاسو لپاره یو پیشنهاد لرم تر څو په راتلونکي کې ورباندې کار وشي. اپشن کې موږ تاسو د مایکروسافټ ورډ پروګرام مکمل تنظیمات لرو. دا چې دا تنظیمات ممکن بیخي ډېر وخت ونیسي ځکه مکمل ورډ تنظیمات دي نو موږ تاسو د اوس لپاره صرف نظر ګرځو ولې د نورو درسو مربوط که کوم څه موږ ته پکارېږي نو انشاءالله له هغه سره سم به کوم ځای ته موږ رسېږو ضرورت پیدا کېږي نو په هغه ورځ به همدغه اپشن ته راځو او په اپشن کې به خپل کار سرته رسوو. ویډیو مو تر همدې ځایه تر بیا بلې ویډیو مو پر الله سپارم. ښې چارې.